أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَتَاكِ سَرَوَرْ کَرِو مونږ بني اسرائیل تا مبوء صدق خست ځای د فرعون د غرقیدون بعد الله تعالی ورته مصر ورکو بیا ورته د مصر نه بعد وی اوس فلسطین ته لاړ شي د فلسطین د تلونه انکار او سوره مائده کې واقعیت رشي و چلته جنگجو قومونه دي مونږ نشو تلتا ځکه بوزدل شي څه شي ډیره موده په دا غلامای کې او چې دباو سره پاتې کې نا غریب د همت نشي کوله هغه وي کسر او چتوم نو بم راځي ابه توي او وي بم را روان دي کسر او چتوم نو بم را روان دي ځکه یې ریدلې نو دوی یې ریدلې د فرعون دور کې وینا نه الته جنگجو قوم دي مونږه الته نسو نو الله تعالی موسی عليه السلام ته وې اوسه بوده د سارای سینا ته نو ډیزرټ اف سینا ته وستل نو الته خو سخته ګرمي و الله تعالی ورته بیا هم احسان وکړو چې دوی باندې په سخت نور کې وریځ ولاړه و سبو وریځ بولاړه چې سایه ته جوړه کی نمبر 2 وبنوي الته وغټه تیګه پرته موسی علیه السلام ته الله تعالی وی دې تیګه له په خپل سټیک باندې یو گزار ورکا چې هغه گزار ورک فن فجرت من حسنه عشرة عینا دولس چشمه داغه روانه چې د دولس قبیله وي د هر قبیله ځان خپل چشمه و صحیح دوی ته خوراک ضرورتو دو قسم خوراک پکاري یو چې کاربوهایډریټ وي پکې او بل چې پروتین وي پکې ځکه سره صرف کاربوهایډریټ خوري نو دام نقصان پیدا کوي او که سره پروتین خوري نو دام نقصان پیدا کوي نو د پروتین لپاره د کرک ورته پیدا کړل په دا سارا کې اوس کرکان وو داسې دوی په لاس رانیول داسې ورته مسخر کړیو او د دې کاربوهایډریټ لپاره د خوګو لپاره دا تاسو ورته سوای کند پیژنې کونډه ورته وای داونه پورې نه خطي صحیح خو هغه به داسې کندو چې هغه به خوږو دا خو پکې نه دا خوږ نه او سخت وی یعنی قوت والا شی وی خو خوږ نه صحیح هغه به خوږو نو ونه پورې به من خطو او د شپې به داس لکه د ژاله پیژنې کنه لکه د ژاله په شان به ورېدلو د دانه دانه به د ځمکه باندې پرتی وي نو دوی بروا وسته بس داسې کینډي باران وکړي د شپې په د کینډي باران کېدو نو الله تعالی فرمایي چې ګوره ما ورته څومره خسته ځایونه ورکړیو او خسته طیبات رزقونه مول ورکړیو اول په مصر کې بیا په صحرا کې بیا چې سیریا ته راغله سیریا معنا فلسطین شابه سے پلاخانه بیا لیټه وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تَاكِدْ سَرَوَرْ کَرِو مونږه بني اسرائیل اولاد اسرائیل تا مبوء صدق خست ځای مبوء صدق معنا شایسته ځای نو شایسته ځای اول مصر ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي چې دا فرعونیان دوی کم ترکو من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وفاكهة فيها آمنين ثم اورثناها قوما آخرين الله تعالی فرمایي بلا ډیر کلټیویټډ زمکه غي پرې خودا باغونه پرې خودل بنگلې پرې خودي او الله تعالی وای هغه میراث چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا چاله ورکړ چلډن اف اسرائیل دا غي ډیولپمنٹ شو دایته مفت کې ملاو شو چې کله لړ صحرای سینا ته نو سو شینو الله تعالی ورکړ ماته ست نمبر اول دوی ته سایه ضرورتو نو کلاوډ دې پیدا وستل دوبو ضرورتو نو موسی علیہ السلام ته دا تیګه په دې سټیک باندې وها ناغې نه دولس چشمه روانه شوې دې تر پروتین ضرورتو نو داغه د پاره کرکان به دا سره کوڅو دې سره مخې ته ګرځیدل دوی برانیول اریتول به باربیکیو وکړو صحیح او دې سره کاربوهایډریټ ضرورتو انو دې کونډې په شکل باندې ونه پوری یا په میدان باندې ژالې په شکل باندې د شپې داسې خوږی دانه به اورې دي نو بس کاربوهایډریټ به پړل نو ټول تقاضي د التنا رستو لیټران هغه وخت نه موسی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت هارون د وفات نه بعد
د حضرت یوشع ابن نون په زمانہ کې دی بیا سیریا ته راغی. چرته راغی؟ سیریا ته، فلسطین ته. یوشع ابن نون پیغمبرو. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تَحْقِیق سره مونږ نازل کړو بنی اسرائیل ته، یعنی ورکړو مو بنی اسرائیل لا مبوء صدق شایسته ځای، ورزقناهم من الطیبات، اروز کړو مونږ دوی ته من الطیبات خواږه او پاکیزه شیونه، خواږه او پاکیزه شیونه. نو خواږه او پاکیزه شیونه جزاک الله، خواږه او پاکیزه چیزونه دا ټول خوراکونه پاکیزه مو، دا ټول خوراکونه خواږه مو. الله تعالی وی دا ور سره احسان کړو. ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا، پس دای اختلاف نو کو مگر الا جاءهم العلم، چې دای ته په رااله. الله تعالی فرمایي چې اوس دای ته په رااله، تورات نو ورکو. په چاته رااله؟ په کتاب کې رااله. چې د کتاب په هوا سره الله تعالی فرمایي التبیا د په باوجود د یو بل سره فرقواریت شروع کو، ډله بازی شروع کړي. څه شروع کړه؟ ډله بازی شروع کړي. زه خلکو چې پوهه راځي نو بیا هر یو سړی د پوهه داویدار انسان له ګروپ جوړي. هر یو سړی بیا داویدار یې چې زه پوهه سړی یم، بیا بل چا پس نه روانېږي. هغه وایي زه ځان له ګروپ نه جوړم، زه خپل لیډر ځان له خپل حزب جوړوي. دغه مصیبت په بنی اسرائیلو کې راغی. فمختلفو، پس دی اختلاف نو کو حتی جاءهم العلم، مگر علا چراغ لدوی تا پوها دا پوه نباد اوکو. نو دا پوه نباد چکم اختلاف رازی او کم احزاب او گروه بندی جوڑی گی دا دی دو علتو نئی. دا دی سو علتو نئی؟ دو علتو نئی. یو علتی وی عناد. سوشے عناد پی جلے ضد دشمنی بندے یا حسد ورته ویل شي، جیلسی وی. څه شي وی؟ جیلسی وی، عناد. او دویم مفاد دنیوی، یا د مال یا د مرتبه، د څه شي یا د رتبه. صحیح چې ما شاروال کا بس ته اشاره پوهیږي هغه څه خبره ده. فمختلفوا حتی جاءهم العلم، پس د اختلاف نو کو مگر پس داغه جاءهم العلم، چراغ لدوی تپوها نو سپتو لګی دا. ما ته وګوره کم اختلاف چې د جهل بنیاد باندې داغه علاج شته، د ناپوهه په بنیاد دی داغه علاج پښتا چې دغه بنده ته پوهه ورکا نو د اختلاف بس کی، دغه بنده ته پوهه ورکا د اختلاف بس کی. خو چې کوم شی د مفاد یا د عناد په اساسي دغه د ختمېدو امکان نه، د مفاد او د عناد په اساس باندې چې کوم اختلاف وي هغه چې مفاد مقصد وي هغه اختلاف څنګه ختم شي؟ په عناد او په مفاد یعنی تورات په هټول سره ده چا کې چې په راشي نه هغه بیا داوا لري چې ځلې ډېر خلک دماغ په فرار واشي. هر یو سړی بیا ځان لري لړکی. نو سپیشل انټرست دی چې ماته د رتبه ملاوي شي یا پیسې دې ماته روانې شي. صحیح شو؟ او چې دوه کسان تعویذونه یاد کړي سیف الله خان چې دوه کسان تعویذونه لیکل یا دمونه اچول دا یاد کړي نو ته د مفاد ټکراو پیدا شي، کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي. نو چې کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي هغه به یقینا یو بزان له ډله جوړي بل بزان له ډله جوړي، یو بزان له ډله جوړي. ځکه مقصد به سي چې پیسې یو وای ما طرف ته روان یو بل وای ما طرف ته هغه چې کوم ډله جوړه شي هغه چې دعوت کې ناشتي کنه وای زمونږ حضرت سے مبارک چې دی او هغه چې دم را باندې واچو بس دا غاښ می داسې ودرېد سترګې بنا شي. زمونږ حضرت سے مبارک هغه چې تعویذ دل در کی او د مشکل نه مشکل کار بس داسې آسان شي. صحیح. نو شیرشاه غریب دنیا خو دله مصیبتونو کې خور سره نه خته کني خته په دنیا نه جنت ته جوړه خو مصیبتونه یې پکې. صحیح. سادی ته کوي چې درې دنیا کسه بیغم نباشد چې وي چې درې دنیا کسه بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. ځکه د دنیا ته وایي دارالمحن، تکلیفونو والا کور. صحیح ورته دارالمحن، محن معنا محنت یا محن معنا امتحان، چې دا قدم په قدم امتحان دی. محن
میم ها او نون محن یو میم دے حی دا نون دے نه حی حلوا والا امتحان چې څنګه لیکل شي نو د محن معنا یا محنت ته یا امتحان دی دارالمحن معنا یعنی د امتحانونو ځای دی دارالمحن معنا د محنتونو د لیبر ځای تکلیفونه به تیرې سره کې تکلیفونه به تیرې چې چا منصب لوی دی تکلیف په باندې هم لوی دی چا سره چې پیسې ډېرې دي دا په لوی مصیبت اخته دی کنه دی اخته ځکه غریب سړی خو چې هغه سړی درته $500 وګوري په تاسو شهیدا تاسو وایي هغه بس بادشاہی دا بیا بس دغه کی او یو پیاله چایو کی او یو چې ډوډۍ ورته وکړي اسادر راکشي بس کلاس وای په یو شهر باندې سیلاب راغی ترال سیلاب راغی نو سیلاب را روان او څو خلک لګیا او چاوي دا پنکې مې ډېر قیمتي غسته ولایت نه راوړل دي چاوي دا فریزر دا بسنګ بچکوم چاوي دا فلانه شي چاوي دا فلانه شي په سامان جمع کولو کې ته چې شي بچکو او یو داسې مونږ نه غریب سره چې هغه سره هیڅ شی نو بس هغه صادر راوځه ټوکري په وګه کو وی بادشاہي وی غریبه خالص بادشاہي نه په مذهب پوه شو مې ټول خلک دغه په کار اخته دي نو خلکو سامان راغونډو ته لا ګورو درته سلام نه وته او کنه غریبه نن دې په قدر پوه شم خالص بادشاہي وي نو کله غریبه کې خیر وي کله بادشاہي کې خیر وي کله چې یو ملک باندې بارانه انویډر اٹیک وکي نه چا سره سني ناغه ته هجرت کول ډیر آسان دي صحیح شو او چې څوک دی اکبر خان کی ها ډیر زور خلی څوک کوم ځای کندهار کې خدل ده اچھا اچھا زل ما یې دا روز راکړل کورانی ولې دا زله وسه دې ګر رسول الله علیه وسلم زه نه پر دې واجب کړم اما ول ما تذكر نه راغله ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق تاکک مور کړو بنی اسرائیل تا شایسته ځای ورزقناهم من الطیبات ورکړو موږ دوی ته من الطیبات پاکیزه شیونه فمختل خستسنا طیبات معنا شایسته مزیدار شیونه فمختلفو د اختلاف نو ک یو بل سره حتا مگر بعد داغه حتا معنا مگر بعد داغه جاءهم العلم چراغ دوی تعلم یعنی الله تعالی وجه دوی یو بل سره اختلاف په ناپوهای باندې نو په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې د جهالت په بنیاد نه د ناپوهی په بنیاد اختلاف هغه تبحکن نه دی د ناپوهی په بنیاد باندې اختلاف هغه تبحکن نه دی د مفاد او د عناد په اساس باندې اختلاف دا تبعی ده دا څه ده دا تباہی دا صحیح دی وجہ سادی وچ آکس کہ نداند و نداند کہ نداند آکس کے نداند و نداند کہ نداند در جال مرکب ابد الدار بماند او آکس چی نپوئیگی خوب دیم نپوئیگی چیزا نپوئیگم زدی دے سشدی زدی دے عنادی دے نو در جهل مرکب ابد الدهر بماند هغه فاتح او په جهل مرکب پروتي ځکه د پوي کوشش نه کوي د پوي کوشش وباله کوي چې دا اثر وخت وي نه پوهیږم نو داغه داوا دا چې ټول خلکو نه پوهیږم نو به چې دا وګ نيسي اچھا دا فرض نه صحیح اصل دا سادي بابا شه یاره دا سادي څه کمالي سره ها اوه واکس کې نه دانت مکه شعر بنه خرابې د سادي بابا روح ته تکلیف ملاويږي هغه ډېر مهنت کړي په شعر ویلو چې واکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خره خیش به منزل برساند او وای چې یو سړی نه پويږي خو په دې پوښتنه چې نه پويږم بس دا نه پوي ان حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا د سړی پوهه ده چې په کوم شی نه پويږي او دا اقرار کوي ځکه نه پويږي دا د پوهه ده صحیح او چې نه پوهیږي دی وایي چې زه پوهیږم دا د جهالت دی خبر ده کنه یو کوم دغه اپلاتون ته څه چې مرتبي نه نور خلک ورو فالوور او کچنه ها موږ د استای انفارمیشن راغله او د په خپل ژوند کې شماره دوه ستړي وکړه راغله
بالکل دا خو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایل وکلما ازددت علما ازددت جهلا سمره چې زما علم او پوهه سیوا کیږي دومره زما جهل خپل جهالت باندې واقع کیږي چې او زه تر اوسه په دې خبره نه کوم سور جاهل بل بیا نوې معلومات او ما تر اوسه دا خبره نه معلوم سمره نه پوهه سره صحیح یو وار په منبر باندې ولاړو بیان وکړ نو چاته نه تاسو کو مخالفین او سیاسي څه سیاسی مخالفین سیاسی مخالف با د پبلک وړاندې ته نه داس تاسو کې ځا پکې انوالو څه هغه مقصد دی چې خلکو نظر کې یې نه وی غوړو نو د دې له ډېر پوهه سره نو د یو مسلې تاسو ته وکړو او دا چې کمپلیکیټډ مسله و چې هغه لپاره کنسلټیشن پکاري حضرت علی رضی الله تعالی ورته لا اعلم نه پوهیږم صحیح او هغه سیاسی مخالف نو ورته به مسعد هذا المقام الاجل چې نه پوهیږي د دومره عظیم تر مقام ته څنګه خطلې منبر خو ډېر لوی مقام دی د دومره لوی مقام ته څنګه خطلې چې نه پوهیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی وسعدت بقدر علمي دې ذاته چې خطلې د خپل پوهه په اساس خطلې چې څومره زما پوهه ده ولو سعدت بقدر الجهل بلغت اوج السماء کله د جهالت په بنیاد باندې برخه ته اوس په عرش تر رسیدلې یاره څه پوهه سره وکړه عقل من سره صحیح حضرت علی ډیر پوهه سره فمختلفو د اختلاف نو کو حتا جاءهم العلم مگر بعد داغه چې ورته په نصیب شو نو سپو ورته نصیب شو نو بیا یو سړی داول لري چې ماري خپل ډلې حضرت په خپل ډلې دا پلان کې دا پلان کې اوس دا ولې پیدا کیږي ځکه چې هغه سړی چې سپو یې قومي صحیح اوس دغه پوهه شیطان ایکسپلویټ کوي په بل انداز باندې چې دا دغه یو پس روانه نو دومره پوهه خو ته مې یا دغه نه زیات پوهه نو ته هغه پسې ولې روانه صحیح نو هغه اجتماعي مقصد ته نه خطا کې انفرادي پسې ولګي صحیح چې دا دغه لیډر پسې روانه ټیک ته دغه پوهه په زمانہ کمه او زما پوهه نه زیاته ده خدای پسې زوم روان یو پوهه سره سیف الله خان روان دی یو پوهه سره حاجی غنی او نثار احمد روان دی یو پوهه سره شیر شام روان دی یو پوهه سره اوس دغه سره اگر چې نسبتا زمون کم پوهه دی خو چې دا زمون پوهه هغه سپورټ کوي یو مقصد ته ورسو سبو یو اجتماعي مقصد ته ورسو اجدار یو سره وای چې نه زول هغه پسې روان شم ا زمانہ کم پوهه زیات پوهه انزل خپل ډاله نو معنا دا چې یو سره په انفرادي شوق کې ولګیدا پسې کې ولګیدا په انفرادي سوچ کې اجتماعي سوچ ختم شو خبره ده کړه او انفرادي سوچ سره کامیابی نه راځي صحیح کامیابی سره راځي اجتماعیت سره نو اوس د پوهه باوجود سره اختلاف ولې کوي د دوه وجو یو د معنا او ټیک ده وای او مفاد یو عناد یو مفاد او بیا مفاد دوه قسمه یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه كما قال عليه الصلاة والسلام دوا وجي ليوغان دوا وجي ليوان دا د میج او د لیمب تاسو میج وای د میج او د لیمب او د ګوټ د اغه د رمې د پات تاسو موای د اغه د رمې د پاره دوا وجي ليوغان دومره خطرناک ندي لکه د مسلمان د دین د پاره چې حب مال او حب جاه څومره خطرناک دي دا د دوه وجو لوګانو زیات خطرناک دي صحیح یعنی وجي لوګان اخو بچلو بیا د درې مان لیم وګوري بس یې باندې څه کوي نور خو د درې وخاله خېټه ډکه شو بس بیا څه کوي مول له لیم تاسو مول له لیم سره دښمنی کوي نشته د پلاري ولا وجله هغه مړ کوي صحیح بس هغه یو لیم وخاله او خېټه ډکه شو تا به چرته نه ویل چې له و به ورته شپه کې ځان و به سبا خورم نه بس خو ځینو خو باسي خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د مال او د جاه د حب چې پیدا شي دا حرص چې پیدا شي نه دا د دې خو چرته سټاپ نشته کشته سټاپ د دې چرته سټاپ نشته چې سټاپ نشته نو الا به پریږدي مسلمان چې دین ولا ختم کی
ایمان ولا ختم کی. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان هي الحالقه، دا د مال او د جاه دا محبت دی، دا د ریزر په شان د سړي دین شو کوي. څه کوي؟ د چړې په شان د سړي دین شو کوي. الله تعالی دې بچو ساتي مونږه. دا نه چې مال نه مګ خدای بچو ساتي، مال د خدای راکې اس خود دی راکې خدای دې راکې هرڅ نه پیدا کوي. دا څه وایا خدای دې زمونږ سره کې د هغه محبت نه اچي، یعنی مال خشه دی، ها مال خشه محبت نه کار شي. محبت نسبی نه کار. ها بابا عبدالرحمن فرمایي ها وې د دل پر صدقې لره غواړم، وې د دل پر صدقې لره غواړم، حسنه چې په دنیا پسې زهیریم. وې زدا مال دې د پر غواړم چې په خیشته خلکو باندې وخورم، زما خپل دنیا ته رس محبت نشته. د دلبر صدقې لره غواړم، حسنه چې په دنیا پسې زهیریم. صحیح شو. بابا عبدالرحمن ډېر پوه سره نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نعم مال صالح لرجل صالح، یو حلال مال خیسته مال د صالح سړي لپاره ډېر خوشی ده. ها حلال مال د صالح سړي لپاره ډېر خوشی ده. نو که سړی صالح وي او مال حرام نو ډېر خطرناک شی ده. صحیح. که سړی صالح وي او مال حرام وي ډېر خطرناک شی ده. اګه مال حلال وي خو سړی صالح نه نو بیا خطرناک شی ده. نه دا دواړه جاین ټوګیدر او کمباین ټوګیدر مراد دي چې سړی صالح وي او مال حلال وي. چې سړی صالح وي او مال حلال وي نو د پیسې دا بیا په شیطانی لار نه لګي، دا بیا په الهي لار لګي. دا بیا کوم ځای لګي؟ فمختلفو د اختلاف نو کو حتی جاءهم العلم، مگر بعد داغینا چې دوی ته پوراله. ان ربک او دی خو ګورا په سړی د خپل ناروا او د پرم دلیل پیدا کول شي. صحیح شو. دی وجنه خو د نیمګړې مولا چې د ډېر لوی خطرناک دي لپاره. نیمګړې مولا چې یا خو بالکل سوره می پکار دي چې هغه دا داوني چې زه پوهیږم، نو چې ورته داوني چې نه پوهیږم انو بیا وسته خود علماء نه تاسو کوي. صحیح. خو یو سړی چې د مولا شوم نه پوهیږم نه اته سټک پکړی او داوی دای زه پوهیږم، هغه د ځان د پاره نور خلکو لپاره خطرناکي. دا نور خلکو ایمان سره عملو دی کوي. دا سخت دی چې دا ډېر لوی عذاب دی. الله اکبر، دا ډېر لوی عذاب دی. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په علامو کې او علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ويقبض العلم يتقارب الزمان، يتقارب الزمان. زمانہ عبارت د دنیا نه، دنیا به یو بل تر نږدې شي، دنیا به یو بل تر نږدې شي، یعنی ګلوبل ویلیج به جوړ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوې چې دینه به ګلوبل ویلیج جوړ شي، خلک به یو بل ته دومره را نږدې شي. صحیح. په خوا د امریکای دراتو تصور و چې څو پورې جهاز نو او شپ نو بیا شپ جوړ شنو میاشتې به لګي د امریکای تر رسیدو باندې. کولمبس ورمو د پس راسیدل، ا د کولمبس نمخ کې زمونږ عرب مسلمانان څومره بده باد را رسیدي. صحیح شو. کولمبس نمخ کې امریکای ته څوک راغلي؟ عربان. عرب مسلمانان راغلي، اول مسلمان راغلي. دا کولمبس هم وایي چې ما زه کله خپل لیکلي دي چې زه کله راتلم نو ما په لاره باندې داسې هیل ټاپ سو قتل چې باندې مسلمانانو عبادت خانه جوړي. څه جوړي؟ مسجدونه جوړو د مسلمانانو. نو بهر ته دې اني هاو خو سوره موده کې براسه میاشتې بلګي دي. بیا جهاز جوړ شو. اوس صحیح شو. اوس په جهاز پر د انټرنیټ ته بس په یو منټ کې خو ټاک ورکې افغانستان کې ناشته. صحیح. نو ګلوبل ویلیج پیغمبر علیہ السلام فرمایي يتقارب الزمان، دنیا به یو بل تر نږدې شي. سیف الله خان غواړي اوس قندار کې چې سره خبره کوم نو بس ما بل او 10 میټه کړي له خبرم فیصله کړي. صحیح شو. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ويقبض العلم، ويقبض العلم، علم به قبض کړي شي ډرابې کې الله تعالی، علم به الله تعالی واپس واخلي. او به فرمایل وتکثر الفتن، فتنه ډېر زیات شي. وتکثر الفتن، فتنه ډېر زیات شي. او به فرمایل چې ويکثر الحرج والمرج، حرج او مرج ډېر زیات شي.
صحابه تاسو کوي حرج مرز څه شي چې دا پیغمبر علیہ السلام یو القتل والمقاتله بلډ شډ برواني دنیا کې نو بس دا سلور والا خو بالکل دا تیز لکه يتقارب الزمان دنیا گلوبل ویلی دا ويقبض العلم علم چرته دی وتكثر الفتن فتنه خو بس خپې پورته کېنو بس فتنه ده دغه نه ده ويكثر الحرج قتل مقاتله بلډ شډ حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې خلک به قتل مقاتله کې اختی یو سړی به مړول کوي بل بمړيږي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل چې دا کوم سړی مړ کوي دته مفتنی ما دا سړی ول مړ کا دبم مطمئن نه په خبره چې ما سړی مړ کا خو نه مړ کا اواز چې کوم مړ شاه غریب ته به مې خپل ګناه پته نه چې زما ګناه سره اخر ټول مړ شوم نه فدا خو اکسیډنټل درته اکسیډنټل پرې نه انټنشنلی چې قتل قتال روان دي اوس روان دي په ټول دنیا کې دا قاتل چې ابا اخلاص کا خلک مړ کړ هغه په دې مطمئن نه چې ما دا انوسن خلک ولې مړ هغه انوسن چې مړ شو هغه هم پته نه چې بای مونږه ولې مړ کړو فنو دا د قیامت علامه ده او صادق مصدوق رښتونی پیغمبر ویل دا اوس کومه ډیر غواړي دا کنټرول کیږي نه ځکه پیغمبر خو دروغجن نه ثابت وله پیغمبر دروغ وای نو بس هغه ویل دا بکیږي نو it will happen certainly and that's going on صحیح اگر چې موږ پرې مکلف یو چې دا شی کنټرول کو او کنټرول کیږي نه چې قیامت ته نږدې دا شی وځي چې قیامت ته سره نږدې کې نه دا شی به ځاتیږي نه صحیح نو اوس دا اختلاف چې هر یو سړی هغه دا دعوه لري چې زه پوهم لہذا زما دی یو حزب وي خلک دې ما پسې رواني خلک دې ما ته غوږ نیسي خلک دې ما ته غوږ نیسي اوس الله تعالی فرمایي چې د هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین د هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین دوه مولان یو بل سره مناظره وه یو مسله باندې سو یو خلک راجمو دی یو ګروپ مو ادب بل ګروپ مو نو چې یو بل غو مضبوط دلیل وي صحیح او بل خاموش شو نو د مرګ ګروپ تاړي وای بیا چې هغه دلیل شروع کو دغه دلیل بلګ مضبوطی دو ادم ولا بل خاموش دو نو دغه مرګ ګروپ صحیح نو دا یو مولا په ډیر عقل مندو دته مولوی صاحب تر پاسته ته خبره کوم دنه نو دنه لاړ ته وی اس زما چې کوم موقف ته دې مسله کې او ستا چې کوم موقف ته دواړو ته دا پته ده چې په دې کې څومره حق هدا پورې ته په حق څومره هدا پورې زه په حق دله بازای نیولې دله بازای تر څه د ستا خبره حق ده تر څه د زما خبره حق ده تر څه د ته په غلطه تر څه ده زه په غلطه خو یک بالفرض زاړو کامیاب هم شم په دې بحث کې د دلیل بنیاد باندې ته ما سره دا خبره معنی زما ده هغه خدای مې وایي کړه سمه ومنله که شکست خورم بیا هم نه منم صحیح نو دوه ورته دی عیني د کزمام کیفیت ته چې زه هم نه منم در سره البته دې خلکو له یو ډرامه جوړ کړی دا صحیح کله پتا تا ځکه اکله په ما تاړي تکي نو څه خیال دی دا خبره بس کوونه هغه ورته خدای دې ډېر لوی خیر درکړي او ستا عذاب اوري دیو وی سبو دي خلکو تبار دې بس دې خلکو ته چې ځای کور ورته موږ خپل کې سره وکړه ان ربک تاکی سرستا یقضی بینهم فیصله بکی مزد دوی کی یوم القیامت پروز د قیامت فیما کانو فی اختلفون پاشے کے چو دوی چاگے کے اختلاف کولو تسلسل سرا فین کنت فی شکن کچرتو مخاطب پشک کے مما دعا کتاب انزلنا چنازر کرد منگا الیک تاتو پیغمبر فاسأل اللذین نسوالو کدعا کسانونا یقرؤون الكتابا چی غیلست کتاب من قبل کا مخکدتانا یعنی آغا یهود و نصارا چې پتاي ایمان راوړل دي اغه نه تاسو کا مخاطب ته وای مخاطب معنا پیغمبر ته نه یعنی ما وتا ته وای یا منکرین ته وای چې دا پیغمبر ته ما کوم کتاب نازل کړی دی یا دې پری دی دته منئ ورشه دا يهودو کې چې کوم سړي اسلام راوړل دي دا عیسایانو کې چې کوم سړي اسلام دین ته تاسو کوي لقد جاءك الحق تاکید سرا تا تراغل دے حق من ربک د جانب دربستانا فلا تکونن من الممترین پس مکے گت من الممترین د شک انکنا ولا تکونن
امکے گت من الذین دعا کسانونا کذبوا بآیات اللہ چاگئی تکذیب کرے دایتن دا اللہ فتکون من الخاسرین کنشیبت دزیان و تاوان کا انکونا ان الذین تاکی سرا کسان اس پیغمبر تا اللہ تعالی تسلی ورکے چھ خلق دا سری چھ دا غی متعلق آلریڈی مائی ڈگری ورکڑی دے چھ دے بجہنم تسی دے بسکے جان نو چې ما ډیګری ورکړې چې ما جهنم ته ځي دا غي د ایمان متعلق ته کنسن بالکل ملازمه کې ایمان راړي نه د خدای فیصله درو کې دي شي نه د خدای په فیصله باندې څوک اپیل کول شي نه په اعتراض کول شي نه درو کول شي بس چې خدای یو فیصله وکړه نو بس بلیټ کوا صحیح او چیلنج کول شي چیلنج کې کو به اعلی چې د خدای نه سپیریئر کور چرته بل وي نو ستې چرته بل سپور چرته الله تعالی بس ما څه فیصله کړی دا نو بي سټیسفاید وي ان داد خدای مهرباني زمون متعلق د ایمان فیصله کړی دا الحمدلله ان الذين تاكي فرا کسان حقت عليهم چې ثابت شوی دا غوی باندې کلمه درپستا یعنی فیصله درپستا لا يؤمنون غي ایمان نراړي ولو جاءتهم اگر کراشي دوی ته کل آیه هر معجزه حتا يروا العذاب الالم دی به ایمان نراړي ترغه پور چې دردناک عذاب سره مخامخ غویني فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ایمانها پسولنو یو کلی یعنی اهل د کلی چې ایمان راوړې ان نفع ورکړې دیتا ایمان دا غیر لا قوم یونس مگر قوم یونس الله تعالی فرمایي چې ته سابقه تاریخ وګوره چې د عذاب وخت ټولو خلقو د ایمان چغې والے چې کله د خدای فیصله رااله چې دا قوم مستبا قوم ناغه بیا ټولو سوي ټولو چغې والے چې ایمان راړو الله تعالی فرمایي اخو بیا ټایم نه د قبول لپاره چې خدای یو ځل فیصله ووري بس دیٹ از ډن الله تعالی وای ها یو ایکسپشنل کیس دی په تاریخ کې یو ایکسپشنل کیس دی یو استثنایی صورت دی هغه د قوم یونس دی دسره د قوم یونس چې الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه ځکه فیصله د عذاب د الله دا غلط ولیکه فیصله د عذاب د الله سابقه امتونو لپاره د نور شرایط سره سره یو شرط په پکې داو یو شرط په پکې داو چې پیغمبر ته الله تعالی د وتو حکم کو او د وتو وخت به ورته کو چې د علاقه باندې ز عذاب راولم په فلانی وخت په فلانی ټایم تدا شهر پرېږده تدا شهر اوس پیغمبر علیہ السلام 14 کاله مسلسل مکه معظمه کې سوره په تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه خو به یو قابل خو هجرت کول حبشه ته ولېګل دوه واره ویلېګل کنه صحیح د غرنګ مدینه منوره ته کله نه صحابه شروع کړل چې زئی خپل باسه انتنداډي ظالمان خلک دي خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نه وته ځکه پیغمبر الوږي چې خدای ورته ټایم وخی چې ته 15 منټه د پاسه په 12 بجې په پلانش په باندې وځي نه دا حدیث دې 15 منټه مخکې وځي او 100 بجې وځي هغه ټایم فکس ټایم باندې کوم الله تعالی خو دغه صحیح شو نو بس ورپسې به عذاب را دیغه قوم باندې د یونس علیہ السلام په باب کې بس صرف یو مسله شو چې یونس علیہ السلام ته الله تعالی وی چې ان فی جنف د خلکو ته ډیر ټارچر دی د خلکو ډیر ټارچر دا د عراق په خبرو کې یو د شار ذکر کیږي نه موصل عراق کې بار بار په خبرو کې راځي سٹی اف موصل مشهور ډیر غټ ښار دی او دغه تکه منطقه چې ده لکه کاونټي ای کاونټي ته وای نینوا صحیح ورته نینوا کاونټي موصل لوی ښار دی د کیپټل دی نینوا یونس علیہ السلام د نینوا کاونټي وخه د کوم ځای د نینوا کاونټي ته قبر دی یو لوی مسجد دی ورسره جامع مسجد سیدنا یونس وی ورته مسجد سیدنا یونس علیہ السلام دغه لیوانه چې ود کی یو کارو چې دا څومره لوی خلک دغه په دې ځمکه باندې پراته په عراق کې که صحابي دي که ولی دي که پیغمبر دي دوه سره لوی مسجد جوړ کړل په تل کې څه وسړې ده ها نو یو لوی ورسره مسجد جوړ کړل او ورسره تقریبا په هر مسجد کې گویا مدرسه جوړ کړل د ماشومان لپاره ماشومان د قران مدرسه نه د هر مدرسې نوم ده مدرسه الصدام لقراء القران ومجوديه د مدرسې بل نوم نشته بس ټول په زرګونو مسجدونه په زرګونو مدرسې دي د ټولو مدرسو زنوم دي مدرسه الصدام د څه عجیب باندې شی
بس داسې عجیبه غوله د ډیکټیټرانو مزاج داسې کنه ډیکټیټرانو مزاج دی چې د صرف یعنی پرسنل پروجیکشن کوي کنه څه کوي پرسنل پروجیکشن کوي هر یو ډیکټیټر کې پرسنل پروجیکشن کوي فکر خو نه کنه ها هغه دغه شی کنه پرسنل پروجیکشن نه کنه ټولو نو چې کوم ډیکټیټر وي نو ډیکټیټر خو یعنی یو طرف ته سخت گیر وي بل طرف ته پرسنل پروجیکشن اغسطي صحیح او بل طرف ته رندوري هم دي څه کې ورته پته ده چې زماره د شی ریاکشن دی کنه چې دا کوم ډیکټیټر شپ نه ده ها او خودخواهی څه کوي خودخواهی نه د اسیو کتاب لیکل دی قرآن شریف نه دی ایت ویل کتاب الاخضر گرین بک لیوان تو به ها ها دا خو ټول خلک یعنی چې مقصد چې لوی منصب ورته ملاوي شي ها نو په بل فیلډ کې خو سم مهارت نه په ډاکټر هو کتاب نشي لیکل لکه چې ډاکټر دی نه په انجینرۍ لیکل ځکه انجینیر هم نه دی نو وای زرا شپ مذهب کې شروع شه دا ټول خلکو دغه بیماری ده یو ورځ دې خپل انجینری وای او کنه نه خو د ځوان څه دسلی وای د دې سنت راوسته دې یو لاس ځای مولي کې درې پېښه ورکړي زموږ دې مطلب بل اصله کې د دین داسې چې د هیڅ څوک نگران نشته څوک کسټوډین نشته صحیح اوس کې بل فرض زو هم چې الکه تصور خو خدای له فار کته پټ کې نه پويږي ځان د عالم جو کړ دی او داوی لري فلان فلان صحیح نه ته بیا یو ښه زبردست اتور ټولو خلکو سره مولا ځان د دین ته قدار غني صحیح شو مولا غریب وای زده نه ته قدار خدای د جهنم ته بوزه صحیح یعنی ګور دا اوس شیطان خلکو راځین کې چولې چې بس خدا پروپاګاندا کوي چې مولایان ځان د دین اجاره دار غني مولا ته واز ځان مسلمان ښکاری نو ورته مسلمانان ګور یې خبره څنګه ټیس کوي حالانکه مولا ستاسو مسلمانانه اعتراض نه کړي مولا ستاسو علمیت اعتراض کوي نو ال تخلق به دا ډیفرنشیټ کوي نه چې دی مولا زما په اسلام اعتراض وکړي زما په علمیت اعتراض کړي یعنی هغه اعتراض کوي ستاسو په علمیت چې نه ته عالم نه بیا علمي خبره مکوه بیا د عالم در زکا صحیح نو ته شیطان غل دین کې واچي چې د مولا خلاف دا پروپاګاندا کوه به ځان د اسلام ته قدار غني ته وای دا اسلام د در پلار دې د موږ سره ستاندرد نشته وګوره شیطان ډېر خبيث شي الله دې موږ شیطان د لفظونو نه پامان شي ان یونس علیه السلام هغه ته الله تعالی وې چې دای باندې به عذاب راځي لا تروسه هغه ته ویل نو چې کم ټایم په عذاب راځي او تب کم ټایم وځي صحیح په فډ اپ شو د قوم سره هغه دغه انتظار نه بس راځه په و بازار چې عذاب راځي نو رخصه غړي تور بلا ورپسې د ټایم نه مخ کې وته اوس چون کې کنډیشن فولفل نشو نو الله تعالی عذاب ورک الله تعالی عذاب واپس واغست الله تعالی عذاب واپس وا دی خو دی وته دی خو مې تیر کړ دی خو دی وته د څه شي تیر کړ د ماهی تیر کړ کوم ماهی ها نه دا څه ورته غټ شي نه شارک حلاکت دی ویل ها بالینا تا درته وای عربي بالینا نه بالینا ته پته نشته نه پته نشته څه ورته ویل شي وای صحیح په دې ویل کې دی یو الازرق وای ورته بلو دی دا ها بلو کلر نو زیړ دی بیا تا زیړ څه وای دا بالینا ټول یو بالینا نه یو نه یو کډر کیسمه دي او څه یو بلاک نو وایټ وای دا هغه خلو چې دا هغه خلو هغه یعنی په سکوير کې چې واخلې نو 40 فیټ دا هغه د حلق څه ده دا 40 فیټ ده پوره ولې کمره ده 40 فیټ سکوير دی ویلي چې هغه ما سره پټ دی او زما د اثر باندې زی تیر کې هغه ته ازینه پښې ما یې واخلې هغه دې پلان ته وایي زه ته یې نه سره څنګه څه معلومه ده هغه ته یې ما څنګه معلومه ده زه تک شته کې تر خاطر پښې ما یې ته
ابا ولا پښې مې ته وایي هغه د پښې چې دا لاندې پروت دی نو د خلج دا حلق دا تقریبا 40 فیٹ سکوئر دی نو پوره یو کمره ده او قران کریم ملته فلتقمه الحوت څه وي د ماهی لقمک د ماهی لقمک او لقمه هغه ته وي چې خلک پرته صحیح لہذا د یونس علیه السلام مې خېټه کې نو بدل ته په دې حلق کې پروت صحیح ژوندې پروت دا مونږ کو عبادت نه کول الله الله کول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اب پورا سرویس په ولې بګی دی چې چلے تیرا کړ دی تبلیغ ته تر پورا چلے بګی تیرا کړ سرویس او په یو سرویس ته مرضوانه دی ماهی د غاړه تراغه بس هغه هم تنگ شوی هم تنگ شو نو کیک پسائد بانے کیک اللہ تعالیٰ فرمائی جو انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین ما ته دی یقطین بوٹے را زرغون یقطین بوٹے د کدونا خو بس زلدار بوٹے ہو زلدار بوٹے د زیل دی ته چې پلازمه کې خوريږي دا حشری ورنشي صحیح هغه ته حشرات ترازی نو بس زیل هغه لاندې کده خپلوي خپل د ماهی په خېټه کې دا څه چې لکه نوې پیدا بچي نو داسې نه شو کوم ماشه په کې ناستنو خوسم وایرس ورته لګیدا څو ورته لګیدا وایرس ورته لګیدا صحیح هغه بالکل ښه کنډکټر و د وایرس لپاره صحیح انا بس دې التا او الله تعالی یو غزال تاسو غزال څه دوی اهو حسین یو حسین مکلف کړه هغه بسار او ما خام راتله ای ورته پي ورکول شو دی ورته ورکول څنګه دا خو بل شي ناز دي ورکوټه مازون سی وایل شو دونه برشنی جب اوس د قوم هاضمه او اجستر سیستم دمره کمزور شو چې بغیر شودي نه بل شي او د اهودا دغه چې وی شودي دا زود هضم هم دی پاورفل هم دی همیشه چې کوم شی پاورفل یا زود هضم نه دا ګوره دی واجب شي چې کوم شی پاورفل هغه زود هضم نه د دې غزال دا شودي داسې دي چې دا زود هضم هم دی انتهایی پاورفل دي او پاور خو دې نه معلومیږي ته غزال ته نه ګورې کاه چې کوم غردان وای کوم ټوپ چې وای لکه د الکتریک روانه نو دا دې پاور دی کنه یعنی دا دومره لوی دم چې وای دا سره وځي وای د پاور د وځي وای د دې وجه دې غوښم دې راخسته تا خو راځي کله اشتري نه په یو مړه ځوړ کا او مشته دا په حق کړه زېجل شو اوه ورونو لګه ته راځي د ورونو د تاسو مړې شو یا یې ښکار نه کیږي ها نو یونس علیه السلام اخو لاړ نو په یو کشته کې سور شو څه کې سور شو په کشته کې سور شو نو چې کشته کې سور شو انا کشته درنه وا اورلوډ شو څه شو اورلوډ شو او د مینت کړه غي ته آی ورته موږ سره خو بس کیپاسټی نور زیات نشو وړي دغه میکسیمم دغه دی صحیح دورته یې رب ګوره زمړي ما مخابو دي سره نه غي بیره چې سره مړي د خیر به اورلوډینګ وکړو نو چې اورلوډینګ وکړو نغه کیشته نو خلکو ټول ته سړی یو مړی شه ته پته نه کوم ځای رااله کیشته اسمن باندې ډوبې نو چا په کې د مړی څه به ته ورته کیشته نه دا مړی څه وسو کې کیشته نه نو یو په هان سړی وغوي نه یعنی دا کیشته یوازې د مولوی صاحب د لوړ د وجه نه د اورلوډ شي دا زمون د اجتماعي وزن د وجه اورلوډ شي یوا دویم به دا مولوی صاحب چې کړه دې کیشته ته موږ راکې جوړ موږ ابجیکشن نه کړي پورا ډېر ټیکنیکل سره موږ اعتراض نه کړي نو چې اعتراض مونږ نه کړي لہذا اوس موږ هیڅ حق نه لرو چې د متعلق موږ ججمنټ ورکوي دی وګورئ دا کوم فساد دی دا زمون د اجتماعي وزن د وجه راغلی دی البته اوس دا وزن کمول غواړي نو دې لپاره وډرا کړو دې لپاره څه کو لاټري وکاو نو په لاټري کې چې چام نوم راووت نو او ورغو نو لاټري کې نو نوم راووت لاټري کې نو صلی الله علیه وسلم نوم راووت نو په جوړو چې دغه خلاص کې اې دلته ورخلاص کار ته ورته ویلو لاړو هغه تیر فلتقمه الحوت الله تعالی فرمای بس حوت ورته ولاړو او لقمه کړ صحیح او الله تعالی فرمای چې لولا ان تدارك نعمت من ربه للبث في بطنه الى يوم يبعثون کله خدای مهرباني ور باندې وشي دی به دغه رنګ دی ماهی په دې حال کې پروت قیامت پورې
صحیح وظنون اذ ذهب مغاضبا الله تعالی وی ماهی والا مرګره یاد کا سو کیا تھا ماهی والا مرګره ظنون وی ورته نون معنا ماهی وظنون اذ ذهب مغاضبا ظنون یاد کا ظنون سو ته یونس ماهی والا مرګره چې ظنون یاد کا ماهی والا مرګره اذ ذهب مغاضبا چې کله دې په خلق غصه او خلق دته غصه یعنی دا چې واده دې غصه غي ورته غصه مولا ته چې راغله بس موږ مصیبت اخته کړیو کله وای دا کار ناروا دی کله وای کار ناروا دی هیڅ شي ته پنځ باندې روان نشته مصیبت دې وکړې چې موږ پرې خپل میوزیک ته څه په کار باندې اخته نه غي دته غصه و دې غي ته غصه و نه ورته وطن پرې خود فظن ان لن نقدر عليه الله تعالی وی د خیال دا چې موږ به د باندې سختی را نه ورو خو چونکی دې قبل از وخت وته موږ ته ټایم ته انتظار وکړو صحیح نو ویو کړو خو فنادا فی الظلمات ته چیغه والے پتیرو کې دنه الله اله الا انت سبحانك چې نشته معبود مگر یو ته پاکی د تعالی انی کنت من الظالمین ما واقعي دا زیاته کړل چې ټایم نه مخکې راوته سمو کړ ټایم نه فاستجبنا له الله تعالی مونږه زاری قبول کړل فاستجبنا له فنجيناه من الغم او مونږ دغه مصیبت نو ول نجات ورکو وکذالک ننجي المؤمنین چې چا په خاګ لري لکه د یونس په شان دغه نجات ورکو یعنی دې غریب عقیده کې فرق نه نه په عمل کې فرق بس صرف یو شی چې دغه بیفور ټایم ته پروسیډ شو صحیح شو نو امثله چې دا ټایم چې د بنیادی شی دی هر شی لپاره ټایم مالول one in time څنګه one stick in time can save you 9 یو گزار چې په ټایم ورکه دا بتا بچی د نه گزارونه نه ټایم به معلومه چې د گزار کوم وخت ورکول پکار دي صحیح نو کا ټایم درځای شو نو بیا کې هیڅ واده کړی صحیح شو دا صحیح ده کنه او کنه بیا نه دا نه واره وته وکړي نو خبره ده چې کله ټایم وی بس دا سړی عقل مند دی چې سوره کلیور دی چې هغه ټایم معلوم کی او ټایم سره چې بس اوسټک نو ون سټک ان ټایم ویل سیو یو 9 د نه گزارونه باندې بچ کی که یو گزار دې پټایم ورک صحیح نو مساج دې لپاره هغه کوئک ثینکینګ ډیر ضروري شي څه شي کوئک ثینکینګ او یو سره سلو ثینکینګ وي هغه به مصیبت باندې اخته شي هغه بیا دوره درست وای oh now I came to know that 2 + 2 makes 4 عمر دې اوسې څه فائدہ now you are too late no bus in time no before time no after time before time دا ته مطلب ته ویلو کنه مونږ وطن کې دا بټای معنا دا تماکو نه ورجینیا ټوبیکو دا سیګریټ چې جوړیږي نه دا په فرنس کې په هوټل د ټولو خلکو ځان خپل فرنس یو سمال فیکټری دا یو سړي یو سمال فیکټری نو دا پاره کې په خی په اور باندې او بیا په کمپنو باندې خرڅای سیګریټ لپاره دا زمونږ د علاقې کې اشکراف دی زمونږ د علاقې کې اشکراف دغه دی نو اوس دغه د بوټو نه دا پانه کې را ماتای نو که ساره را ماته نو خو تازه یې کنه سړي تازه ناغه مې دکی ماتیږي صحیح نو دروازه نه ورو جون جولای وي مې یو جون غلط ډېر ګرمي نو چې دروازه دا نور په تیر شي صحیح نه د مازیګر نه بعد چې را ماته نو بیا د امر وشي نه ماتیږي نه بیا پښمردای کنه نو بیا ماتیږي نه سالم راځي نه عموما د مازیګر نه بعد د بټو مالک چې وي نغدان سره دا واړه لکان ټینیجرز دا کار ټول ټینیجرز کوي نو دا ټینیجر ځان سره واخلي او زی مزدوري لپاره کنه ها نو زمونږ یو عزیز دی نو دا غریب دا ماینس دا انا کې دي نو دا ماینس ادوره غټه جوړي صحیح نه دا ماینس چې ویني ته خوشیر لري شی ورته نږدې اړې دې ورته لري ښکاری ناغه چې هغه سره روانو صحیح نه دا نور چې پروي دغه وخت خدا سي کیفیت ډېر عجیبه دی لیدو او به هغه ډېر نو هغه ته بناله انا هغه بناله ما شوم ډېر لا جانو هغه ورته کاکا ټوک نه لکه دا تینیجر وړي شیطان نه کنه قبل وقت به وي خدا دا کندل به شروع کړي مې کو تا دور ضرور نو ویلي مقصد مو دا پیټ یار نو بیفور ټایم کو چې ټوپ کې نو چرته وپریوځي نه لای کې وپریوځي تجارة والشوالرة ما تقول
او دې چې ولوس ګام غټ دې بيجي تر ولولا كانت نو سال ته یونس علیہ الصلوۃ والسلام د مہی خلی تل او دلته قوم هغه ویرا د خدای د قهر یره پکاره هغه سړی ارته شو نیک سړی اقوم وی هغه سړی نیک سړیو او زمونږ د وجه هغه وطن پر خدا د خدای قهر برابر راځي راځي چې ایمان راډو خبره نه غي ځان له کلمې شروع کړي لا اله الا الله لا اله الا الله یونس رسول الله لا اله الا الله صحیح وصلت الله تعالی هغه عذاب د هغه نه وډراک عذاب ته واپس کر نو الله تعالی فرمایي دا ایکسپټل کیس ته ادر وایز راتون کې عذاب د چره واپس کوم نه فلولا قريه كانت قريه پس ولی احل دکلو دشارو ایمان رانلو فنفغها ایمانوا چه نفرسوئے دیتا ایمان لدے قبل دا عذابنا الا قوم یونس سوائے دا قوم دا یونس لما آمنو چکل دوی ایمان راڑو کشفنا غنم غذاب الخزی نمونگل رک دوینات رسوائے والا عذاب جوند دنیا کے ومتانا مجوندی مپری خود دوی الہین تر مقرر وقبور ولو شاء ربکا او صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر تو وہی چی دا ایمان پا فری ویل بانے دے پس بانے دے په فری ویل د څوک فورس کوم نه کني که په جبر می خلق مؤمنان کول نو څوک به کافر نو باندې ټول به وای فورس مسلمانانو اوس مونږ وږي کیږو کنه وږي دا د خدای تکوینی حکم دی بای فورس مونږ تګی کیږو دا د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ باتروم ته ځو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ ود کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ مریګو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږ مریضان کیګو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس نو که دغه رنګ خدای حکم تکوینی کړي بای فورس څوک به کافر پاتې شي نه صحیح اوس په دنیا کې انسان ته خدای منی کنه منی هغه دا ویل شي چې چون کې دا وږي کېدل د خدای طرف نه راځي بنوږي کېږي دا څه کولی زه باندې ترځي کېږم زه باتروم ته نه ځم امکان شته الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ایمان داسې امر نه دی دا په فری ویل باندې دی ستاو زما ذمہ داری وا دوی ته لار خودل هغه ورته خودله نو دې سپټو دی ولو شاء ربک کچر خوشت پروردگار تا لآمنا یقینا ایمان براوڑو من آجا چه پزما کی دی کلو جمیعا طولو پیو وقت افعنت تکرہ الناسا آیا تبجبر کے پخلق والے حتی یکونو مومنین حتی جشدوی ایمان راڑون کی وما کانر نفس اداند پا اختیار دیو نفس کے انتو منا چی ایمان راڑی اللہ بیزن اللہ مگر فیزند اللہ ويجعل الرجس الله تعالی گندگی چه علی الذین پاکستانو باندې لا یاقلون چاوی پوهیږي نه قل تورت اوایا انظروا وګورئ ما ذا فی السماوات چې څه شی د اسمانو کې پزما کې وما تغنی الآیات ایس پیدن ورکی نشانه والنذر پیغمبران عن قوم اقوم لا یؤمنون چې ایمان لري فهل ينتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر مثل دواقعات دا خلقو خلو من قبلهم چتی شیو مخیر دوینا قل طورتو فانتظرو انتظارو کئی انی معکم من المنتظرین زیم تاثر دا انتظار کونکنا ثم ننجی رسولنا او منگا نجات ورک پیغمبرانو قلولا والذین آمنوا کسان لچی ایمان راوڑو کذالکا دارنگی حقا ثابت دے علینا منگبان ننجی المومنین چی نجات ورکو مومنانو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم ربنا إننا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ربنا سلط بعضهم بعضا اللهم اكفناهم بما شئت وخذهم أخذ عزيز مقتدر وخالد بين كلمتهم فالله خير من حافظ الله ورحمه الراحمين